دا مزه واخله مزې به ترېنه تاو کې یوه شپه راوړه نو شپې به ترېنه تاو ډېر ښه دی یار. درس ته هرې سینې کار نه دی لالي نشه شکور نه دی چې خپې به ترېنه تاو کې چې خازې مې درنه ورکې سبا نه شي یو دوه خپلې لوپټې به ترېنه تاو کې. ډېر ښه یاره دا بې وایي پروازه ډېره مننه چې خازې مې درنه ورکې سبا نه شي یو دوه خپلې لوپټې به ترېنه تاو کې. او د سکول ګیټ ته پسې بند کړلو استاده خو پوره 13 سپارې به ترېنه تاو کې. ډېر ښه یاره ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی یار. د سکول ګیټ ته پسې بند کړلو استاده خو پوره 13 سپارې به ترېنه تاو کې. او زړه مې دی چې د ګوډیانو کور دی نه دی چې پرېږدی او خیرې به ترېنه تاو کې. ډېر ښه یار ډېر ښه. زړه مې دی چې د ګوډیانو کور دی نه دی چې پرېږدی او خیرې به ترېنه تاو کې. دا واخله دا ایمان دی ته ژوندی شوې خو دیوال د کلمې به ترېنه تاو کې. واه ډېر ښه دی. د مینو پیښې مه کوه پروازه چې زخمونه سوځي خولې به ترېنه تاو کې. ډېر ښه یا ډېره مننه. هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي په هغه کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي. هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي په هغه کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي. زه د بندي مرغانو ژبه زده کول غواړم ما ته په ښار کې د پنجرو نه اوازونه کوي. هغه چې رونه یې وجلي و د لارې په سر هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي. زه به دفتر کې د تسبو توهین ته ډېر خفه شم چې هوښیاران پې د یارانو غیبتونه کوي. دا چې ګلونه یې ځانونه نه څنډي پروازه هم دغه خاوره خو دا رنګ په رنګ ګلونه کوي. ګرانو ملګرو سلامونه. ستاسو ملګری نیازه خان یم راغلی یم سره د ګران ملګري محمد عمران آشنا میا مورچک کلي ته چېرته چې زموږ ګران ملګری اتحاد پرواز ژوند کوي. موږ په ګرمۍ کې راغلي وو او هغه باران مې اوس هم یاد دی چې په دغه لاره را روان وو ځای په ځای باران خو چې د هغوی کلي ته راورسېدو نو اسمان شین شو او ډېر خوندور مازدیګری و او اتحاد پرواز رور راته ډېر خواږه خواږه شعرونه ویلي وو. نن یو وارې بیا د ملکنډ د دنګو غرونو نه را روان شو پېښور او د پېښور کې د محمد عمران آشنا سره تر میا مورچک کلي پورې د اتحاد پرواز خواله نو راغلي وو. د هغه په ژوند باندې مونږ په تېره خپرونه کې هم دغه خبرې کړې وې ذکر مو کړی وو او نن به ترې خواږه خواږه شعرونه اورو ځکه چې زه چېرته هم لاړ شم نو زما دغه لمر ته خیال وي او دغه لمر په څو ساعتونو کې د دغې دنګو غرونو په دې سرونو باندې پناه کېږي. نو مازدیګر دی شعرونه به اورو او د اتحاد پرواز نه به یو څو خبرې هم پوښتو. اول خو سلامونه پرواز رور. وعلیکم سلام نیازک صاحب ډېره مننه. اوس هم رابطه وشول اسلام آباد کې نو اسلام آباد نه کلي ته راغلی او موږ غوښتل چې موږ لاړ شو د اتحاد پرواز نه خواږه خواږه شعرونه واورو. نو بس زموږ دغه ملګري ستاسو د شعر مینوال دی او ما چې هغه خپرونه کله د ملګرو سره شریکه کړې وه نو ډېرو ملګرو به راته ویل چې یاره د اتحاد پرواز نه ډېر خواږه شعرونه ریکارډ کړي دي نو که یو وارې وله بیا لاړ شي مې دا یو وارې نه ده اوس زموږ د یو بل سره دوستانه ده او وروري ده نو خامخا به ځو. نو زموږ دغه ملګري د شعرونو مینوال دي د خپلې پښتو سره د ژبې سره یې مینه ده نو که څو شعر مو راته ووایې د خپلې خوښې نو ډېر زیات به خوشحاله شو. ضرور ډېره زیاته مننه ستاسو هم په خاصه توګه دغه اورېدونکو شعرونو ته راځم که هر څو درنې کمرې به مې وړې او دا ستا د زړه خبرې به مې وړې هی د مستې ځوانۍ وخته چېرته لاړې څه خورې ورې وزرې به مې وړې. ډېر ښه یا د چا خیاله څومره لرې به دې یوړم د چا خیاله څومره لرې به مې وړې. ناکړدو ته زما دغه پورې وشو تر غزله تر سندرې به مې وړې. ناکړدو ته زما دغه پورې وشو تر غزله تر سندرې به مې وړې. هی د مور د سر ګولۍ مې اوس هم یاد شي د سړې روټۍ خزرې به مې وړې. واه ډېر ښه دی دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی. هی د مور د سر ګولۍ مې اوس هم یاد شي د سړې روټۍ خزرې به مې وړې. او لکه اوس چې تنې د ونو وړمه داسې دلته نه ګورګورې به مې وړې. لکه اوس چې تنې د ونو وړمه داسې دلته نه ګورګورې به مې وړې. محبت څه درویشۍ ته سړی بوځي څومره رنګ په رنګ خبرې به مې وړې. چې بې خوندې وړې رقیبه د یار خواله نو بیا داسې خوندورې به مې وړې. ډېر ښه دی یا ډېره زیاته مننه. په یوه منډه غمونو کې راځي څه ملګري هم په روڼو کې راځي ته وړې وړې خبرې زړه ته نیسې ګنې خلک خو په زړونو کې راځي. ډېر ښه دی. ستا یادونو نه د زړه دروازه بند کړم
خو سرکوزي په چاودنو کې راځي ډیر ښه دی په زړه یو او په خوله بله تاسو کار دی موږ له دا په قرآنونو کې راځي ډیر ښه دی په زړه یو او په خوله بله تاسو کار دی موږ له دا په قرآنونو کې راځي ځینې خلک مونږ بس خلکو کې شمارو ځینې خلک خو ګلونو کې راځي زه خو وایم چې پرېږدې د طبیبه داسې خوند مې په دردونو کې راځي ډیر ښه زه خو وایم چې پرېږدې د طبیبه داسې خوند مې په دردونو کې راځي زما عمر کې ته تېر وتې مورجانې دې کې څه ورځې کلونو کې راځي تا که لاره د نیولې خو پروازه هغه دومره نقابونو کې راځي ډیر ښه آینه کې خپل بشر په کاڼو ولم اوس ته خپلې کوڅې ور په کاڼو ولم اوس تر دومره حده خوښ یم یوازې د خپل سوري هم د اثر په کاڼو ولم ډیر ښه د خو ستا لخوا هوا هم بنده کړي غر ته ژاړم او غر په کاڼو ولم د ودو مرغانو تل سر ته خطر وي ونې بوټي زه اکثر په کاڼو ولم ډیر ښه یاره دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی یار د ودو مرغانو تل سر ته خطر وي ونې بوټي زه اکثر په کاڼو ولم یو مې خوري او بل مې تل په اوږو بار وي ستا تصویر او خپل څادر په کاڼو ولم د وصال بشبۍ څومره زر سبا که چې راوخېږي نو لمر په کاڼو ولم د وصال بشبۍ څومره زر سبا که چې راوخېږي نو لمر په کاڼو ولم نن پرې بله تجربه کوم پروازه نن زمانه مرور په کاڼو ولم ډېر ښه یار ډېر ښه ډېره مننه هغوی سکولونو کې د نوي ژوند رامه ښودله او ما بچی ته د راتلونکي جنګ نقشه ښودله ما ورلېږلو ماشومانو کې یو هم رانغی چې هغو خلکو ورته کومه کلمه ښودله ما ورلېږلو ماشومانو کې یو هم رانغی چې هغو خلکو ورته کومه کلمه ښودله ما به د شعر په اجازه کې ځوانان بیا بیا تړل خو هغه پیر به ورته خپله وظیفه ښودله ډېر ښه دی یار ما به د شعر په اجازه کې ځوانان بیا بیا تړل خو هغه پیر به ورته خپله وظیفه ښودله بچی د خانو تربیت ورله ملا کړی و په ځای د دین یې له منبر خپله حجره ښودله ما په بازار کې ورته بیا بیا ویې چې څه دی خوښ دي زما بچی به ما ته بیا بیا تمانچه ښودله ډېر ښه د دې وطن سپینو مرغو به چې مستي کوله پروازه دوی به ورته زر خپله پنجره ښودله ډېر ښه چې هغه کونډه پکې خپل یتیمانان بچ کي هغه جونګړه خو دې دا ځلې باران بچ کي خزان وهلي پاڼه هم ښکته بې ځایه نه ځي چېرته اوبو کې یو میږی به پې خپل ځان بچ کي څوک د جومات ته ورانېدو تپوس هم نشي کوی خلک حیران دي چې ځان بچ کي او که ایمان بچ کي زه ټوله شپه کرم ریبم او زړه کې دا وایم چې هغه مرغۍ به بچي څنګه له طوفان بچ کي زه د کافرو نه کافر یم ما به وبخې خو پروازه ګرانه ده چې دا مسلمانان بچ کي ډېر ښه اننګي دی دا ځوانه کې هسې نه خوري یو سړی دی ټوله ورځ در پسې زړه خوري چې زما او ستا په وینو باندې پایي داسې خلک د خپل کام غمونه نه خوري زه دا حق ته بلې شمې څنګه دا کم چې زما دپاره ځان لکه اوبه خوري چې په زړه کې وي یو بل ته واده شي نو داسې غر کې جنکۍ به بنګړي نه خوري ډېر ښه دی چې په زړه کې وي یو بل ته واده شي داسې غر کې جنکۍ به بنګړي نه خوري ته پرواز په شان سړي سره خوږېږي چې خوږو پسې زړه چوي او خواږه خوري ډېر ښه دی ډېر ښه نازک صاحب دا ترخه او بې کماله دوایي ما خوړلې څو کاله دوایي ډېر ښه دی ډلې ډلې میږي مړه دي په کمره کې را پرېوتې له دیواله دوایي د دې ښار حکیم سړي سړي ته ګوري چاله زهر ورکي چاله دوایي په میونو د نشې پابندي نشته په بیمار خو وي حلاله دوایي په میونو د نشې پابندي نشته په بیمار خو وي حلاله دوایي یو سړی رو رو غږېږي ښکلې ستایي یو سړی راکوي ماله دوایي ډېر ښه دی ډېره مننه چا زړه کې کاڼي چا لستوڼو کې ماران ساتل هسې کمل خدای په داسې وخت کې ځان ساتل ما به وطن له د سیالۍ رنګ رنګ خوبونه لیدل د کام بچو به مې تنظري او چرګان ساتل هغوی به کور کې څه د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو مونږ ساتلو مونږ به خانان ساتل د سر سیالۍ به تې اوږدې اوږدې څادرې غوښتې او د کام پېغلو به اوږده اوږده نوکان ساتل وطن ټول عمر ما ساتلی دی او تا خوړلی
مونږ به مورچې ساتلې او تا به نوکران ساتل. ډیر خریا تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلې، دلته حیوان وژل پکارو او انسان ساتل. پروا زما و د ګناه په کار ثواب ګټلو، په یو باجه به مې څلور یتیمانان ساتل. ډیر خریا. ډیره مننه. جرم رور کړی وي او خور پکې سوره لاړه شي، خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه لاړه شي. یوې مرغۍ نن په دیوال بلې مرغۍ ته ویل دا سړی له سترګې پټې کې چې شپه لاړه شي. ډیر خریا. دا مایوسي لکه چې ټوله د غفلت سره وي. زه چې راواخلم دېرشمه سپاره لاړه شي. دا مایوسي لکه چې ټوله د غفلت سره وي. زه چې راواخلم دېرشمه سپاره لاړه شي. مونږ ته د غم علاج راځي خو بس یو خو ده پکې دی هله راشي چې زمونږ نه نشه لاړه شي. ډیر خریا. دا یو ډیر ښه شی. مونږ ته د غم علاج راځي خو بس یو خو ده پکې دی هله راشي چې زمونږ نه نشه لاړه شي. بچیه ژوند کوه د ژوند سره نخرې مه کوه، هسې نه پاتې شي او مخکې زمانه لاړه شي. ډیر خریا. دا یو ډیر ښه شی دی. بچیه ژوند کوه د ژوند سره نخرې مه کوه، هسې نه پاتې شي او مخکې زمانه لاړه شي. او هغه خپل ځان له سوچ که داسې وي نو سر دې وخوري، جیب له پیسه راشي خو سر نه لوپټه لاړه شي. ډیر خریا. پروازه څه خو یې په زړه دي رنګ یې زړتلی وي چې ورته ووایي همزولي چې راځه لاړه شي. ډیر خریا. ډیر ښه. هغوی چې خپل عمارتونه په اسمان ګډول، زما ځوانانو په حجرو کې هجړګان ګډول. پروازه ما به داسې کام له خپلواکي غوښته چې پاړو پیرو او پیرانو یې ماران ګډول. ډیر خریا. مولا جماعت ساتلو، خان خپل حجره ساتله، یو څو ډمانو به یوه یتیم خانه ساتله. په یو صورت زما او تاسو روغه نه کېدله، ما به مرغۍ ساتلې تاسو به لینده ساتله. په لار خطره و تبلیغیانو کلمې ویلې، دا کلمې ساتل که دوی به کلمه ساتله. یو چا زما سره بې کچه یارانه کوله، خو پټ په زړه کې به یې ښه ډېره کینه ساتله. تاسو پې غور کوئ خو ځان پکې څه نه پوهوئ. مونږ که باجې وهلې مونږ به مدرسه ساتله. ډېر خریا. پلار یې رباب وهلو، مور یې سبقونه ښودل، خو زلمي زوی به یې په بډه تماشه ساتله. پروا زما به پرې مارغانو ته غنم اچول، دغه ثواب له به مې خونه کې طبله ساتله. ډېر خریا. تر څو چې لمر ختلی نه وي جانان چېرته راځي، مونږ کې داسې په اسانه ایمان چېرته راځي. د دې ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي، زه غنم چېرته کې شیندم او مارغان چېرته راځي. ډېر ښه. ته چې د کام آبادي غواړې اول دا وګوره چې ستا ملک او ملا چېرته ځي، خان چېرته راځي. ته څه سړي ما ته بیا بیا را یادوې، خو زما په ځینې خلکو د سړیو ګمان چېرته راځي. ډېر ښه. پروازه بیا بیا به ځوانانو ته حجره یادوې، سړي له داسې په یو غږ ماشومان چېرته راځي. ډېر ښه. ډېره مننه. ما خو وې ټول به ملیان وي د ملا په کور کې، د کور مرغۍ خو اعتباري وي په هر چا په کور کې. ژوند مې غوښته خو د ژوندو په ژبه نه پوهېدم، ډېرې ډېوې تاسو رښتو له د پښتو رنګونه مه ورکوئ، وراره پرې دروند ښکاري چې کښېني د کاکا په کور کې. ډېر ښه دی یاره، دا ویووایه ډېر ښه شعر دی. تاسو رښتو له د پښتو رنګونه مه ورکوئ، وراره پرې دروند ښکاري چې کښېني د کاکا په کور کې. نیلام بازار دی خو زمونږ ورته ملا ماته ده، دوو نفلونو ته مو نه راځي تا بیا په کور کې. ډېر ښه دی یار. ته څوکیدار ته د خپل سپي په سترګه هم نه ګورې چې دا د کور مخې ته شپه کوي او دا په کور کې. ډېر زړه مې کېږي خو سوره کې واده شوي یم، پروازه سترګې مې شرمېږي د لالا په کور کې. ډېر ښه دی یار، دا ویووایه ډېر ښه مقطع ده یار. ډېر زړه مې کېږي خو سوره کې واده شوي یم، پروازه سترګې مې شرمېږي د لالا په کور کې. ډېر ښه دی یار. سرتور سر او دا دومره ډک بازار، استغفار توبه پښتنه پیغله او دا ښار، استغفار. دننه په بنګله کې ژوند ته وګوره خانجي، او مړه د بنګلې دا څوکیدار، استغفار. ډېر ښه یار. دا تورې څانګې مړاوي پاڼې ځوړنده وجود، اوس دا دی مړه هغه دنګ چنار، استغفار. او هغه هلته بېغمه ماشومان کلاروي،
او دلته دا بې صبره انتظار. استغفار. یو خواته د دې خان دا دومره ځمکه او جایداد او بل خوا دا کمزوری زمیندار. استغفار. توبه دومره په ځان باندې مین خلک هم شته. توبه دا په ګنټو ګنټو سنگار. استغفار. پروازه یاره مونږ خو هره ورځ یو تابعدار خو نه کوي بیخي هم یوه لار. استغفار. ډېر ښه دی. ډېره مننه. ستا خبرې عباداتو کې راځي، ستا د خولې لاړې خوشاتو کې راځي. له نفرته یو نظر دی مونږ ته هم ډېرو لویو احساناتو کې راځي. ډېر ښه دی. خوږه یاره دا چې پایم بې زړه دا خو ستا په کراماتو کې راځي. ورته غواړي سینه زغره او زړه ډال تکلیفونه په حالاتو کې راځي. او دومره زر خو هېرېدل نه وي پکار، کمزوري په تعلقاتو کې راځي. ډېر ښه. دوباره چې پیوند شوي وي ټوټې داسې روغ څیزونه ماتو کې راځي. تاسو نه منئ خو وار د سترګو هم په اهمو وارداتو کې راځي. ډېر ښه. تاسو نه منئ خو وار د سترګو هم په اهمو وارداتو کې راځي. لوپټکې له پروازه یې ساته ننګي د میوجاتو کې راځي. ډېر ښه. پڼ کتابونه او ستار مې په اوږه پروت دی. پڼ کتابونه او ستار مې په اوږه پروت دی. د موسیقۍ د تبلیغ بار مې په اوږه پروت دی. هغه چې تاسو پې د کاڼو ګزارونه کول ما خو اوس نه خوري، هغه مار مې په اوږه پروت دی. ډېر ښه. پروازه زهر مې په تن کې دی او خوند راکوي، بلا خوړلی یم خو یار مې په اوږه پروت دی. ډېر ښه پرواز یاره، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ډېره زیاته مننه پروازه چې دومره خواږه خواږه شعرونه دې راته وویې. خوشحاله اوسئ نازک صاحب، تاسو پې رضونه ده، قدرمن شئ، مهرباني، شکریه. ګرانو ملګرو، ګران ملګری اتحاد پرواز هم واورېد او موږ د هغه د شعرونو نه که داسې مشاعرې را جوړې شوي او یا مو داسې ناستې او یا داسې چېرته ولاړ یو هغه موږ ته شعرونه ویلي دي نو زموږ په زړه لګېدلي دي او ډېر خوند مو ترې اخیستی دی. دغه مازدیګر یې راته په شعرونو باندې رنګین که اتحاد پرواز دې تل ژوندی وي چې راشو او دې موږ ته خواږه خواږه شعرونه ووایي. نو په دغې دعا مو په لوی الله سپارمه چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ. الله مو ښاد آباد ساته. د لوی الله په امان.